د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 8 میلیارډ افغانۍ په پانګونې سره د برېښنایي سکینرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې نن د زمري میاشتې په شپږمه د مالیې وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د 8 میلیارډ افغانۍ په پانګونې سره د 33 برېښنایي سکینرونو د نصب قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارسمبالي کرنډیګر د سوداګرۍ او پانګونې خونې له رئیس او د دغې خونې لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره کتلي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د کتنه کې د افغان سوداګرو د بانکي ننګونو او د هیواد د کرنیز سکتور د ملاتړ په اړه خبرې شوې دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 ورځو کې له ایران او پاکستان څخه 3490 افغان کډوال په خپله خوښه او یا په جبري توګه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت په وینا راستانه شوي کډوال د لا زیاتو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو چارو عالي کمیشنري سازمانونو ته ورپېژندل شوي دي. کرزی وایي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د افغان ښځینه لوبغاړو حضور د ویاړ ځای دی. د هیواد پخواني ولسمشر حمید کرزی وایي د 2024 کال اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د افغان ښځینه لوبغاړو حضور د ویاړ ځای دی. سږ کال پاریس کې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د نارینه لوبغاړو په ګډون 3 ښځینه افغان لوبغاړي د ځغاستې او بایسکل ځغلولو په برخو کې ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ وایي که بریالی نشم درېیمه نړیواله جګړه به رامنځته شي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسراییلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې ویلي که دی په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی نشي شاید درېیمه نړیواله جګړه رامنځته شي. بنیامین نتنیاهو جمعه د جولای 28 د امریکا په فلوریډا ایالت کې د ډونالډ ټرمپ سره لیدلي دي. نوموړي له ټرمپ سره د خپلو شخصي اړیکو پیاوړي کولو په لټه کې دی او د همدې امله غزه کې د احتمالي اوربند په تړاو هم خوشبیني ښودلې.